السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، ستاسو په خدمت کې نن هم د نور کله پشاني یو اهم عمل او وظیفه پیش کوو. هغه داسې دی، بعضې ملګري داسې دي، نارینه دي، زنانه دي، د هغې ته د زړه تکلیف دی. مثلا روحاني مسله ده، د زړه یره پرې راځي، ګبراهټ دی، او دارنګې چې کوم دی معمولي مسایلو باندې ده ته د زړه تکلیف راځي، سحر، جادو، جناتو د نظر د وجې نه دی، یا دارنګې جسماني تکلیف دی د زړه. نو که د زړه روحاني مسایل دي که جسماني مسایل دي، دا تاسو عمل په یقین سره وکړئ، انشاءالله الله رب العزت په تاسو له شفا درکوي. په عمل ځان پوه کړئ، په دغې طریقې کوئ، انشاءالله ډېر بهتر فواید به تاسو له میلاو شي. طریقه دا ده چې ماسخوتن مونځ نه پس چې کله مونځ وکړئ نو قبلې طرف ته به مخ کړئ، 41 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم او 41 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله، صرف دغومره جمله دا به تاسو 41 مرتبه ووایئ. بیا به د هغې نه پس هغه په همغه ټایم کې په اوبو باندې دم کړئ. هغه اوبه به چې کوم دی تاسو وڅښئ او لږې به لاسو کې روان وي، لړون ناس به چې کوم دی په دې خپل زړه او دغرنګې چې کوم دی په دې سر باندې راکاږي. داسې طریقې سره تاسو دا مسلسل عمل جاري وساتئ، د ماسخوتن لمونځ نه پسې وکړئ، انشاءالله ستاسو دا مسله به حل شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمة الله.